یو مهم ادب د رمضان په میاشت کې دام دی باید چې موږ او تاسو یوازې بخپل باندې ځان له روزه ماده نکو زمونږ او تاسو په چم گاوند کې چې کوم غریبانان دي هغه له راشن والو چاله وړو والو چاله غوړي والو او چاله کجوري والو چاله بل سوالو چاله بل سوالو زمونږ او تاسو په دې معاشره کې د احساس ګور ډیر زیات کم شوی دی یو سړی وای هغه به روزانه غوښه خوري او د په گاوند کې ببل غریب هغه به روزانه دال خوري دا بالکل لاغي د پوسم نه کې دام نه وي چې د بکور کې بچی دي او دا مسلمان دی او رب العالمین په ما باندې دا لازم کړی چې د مسلمان ته پوس وکړي دی وجنا تاسو ټول مسلمانان ګورنن صبا د رمضان اولنۍ ورځ ده ان شاء الله الرحمن او نن د رمضان اولنۍ شپه ده تاسو ټول ملګری ځان سره عزم وکړي چې زبا یو تروړه او زمونږ استاد د ارچا په گاوند کې غریبانان شته یو تروړه یا کده تروړي وسم نه یو ډبه غوړي او کده اغي وسم نه لګي غوندي کجوري د بزان باندې لازم کړه یو غریب کوړته یو صحیح دا نن د رمضان شروع کېدو والا د بیگانا د لمر چې پریوزي بس د رمضان هغه شروع به وشي او دا ډیره غوړه میاشت ده نو په دې کې چې تاسو د غریبانو هغه باندې مال ولګوي دا ګوري اصل مال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي روایت د صحیح کې من فطر صائما کم یو انسان چې یو روزدار لا روزه ورګلا نو فله مثل اجره غیر لا ينقص من اجره شيء دغه روزدار بشری ثواب رب العالمین دلم ورکی او د هغه د ثواب د رب العالمین سم نه کوي زمونږ او تاسو په معاشره کې ګور ډیر غریبانان شته ډیر زنانا کونډ شته او یتیمانان او مسکینان په شته چې هغه سا د روزي خرچه وسره نه هغه ځان د روزه ماده پروګرام نشي کولای باید چې موږ او تاسو په ځان کې د احساس واچو او هغه مسلمان ګور ډیر اوچت مسلمان دی چې هغه مسلمانانو له خیر ورکي په مسلمانانو کې غوړ مسلمان هغه مسلمان دی چې عام مسلمانانو ته د هغه د لاس نه خیر رسیږي دا ګور ځان سره لازم کې قران کریم کې رب العالمین فرمایلی دي جهنميان به جهنم دولزي جهنميان هغه به تاسو شي ما سلککم فی سقر جهنم دول رالی هغه به دا الفاظ وای چې لم نکن نطعم المسکین من بغریبانانو یتیمانانو او کندو مساکینو ته خوراک نه ورکو ذکر رب العالمین من جهنم در ورسولو نو ګوري واځي پر وجبان دي سړی نه خلاصيږي چې یو سړی وس کیږي الله ولا مال ورکړي دی او د خپل باندې روزه نسی او ځان له خسته خوراک تیاری او د په گاوند کې بل غریب دی او هغه په ابو باندې او یا صرف بدال او بیا باندې روزه ماتي دا ګوري الله په رزق باندې دا سړی مجرم دی رب العالمین به دله د قیامت په ورځ تاسو کې دی په باره کې نو په چم گاوند کې باید چې موږ تاسو نظر واچو او چې کوم غریبانان دي د خپل وس مطابق څومره چې ستا وس دی هغه مطابق د سوالو بل ځان له دا عادت جوړ کو چې ما خام کې موږ روزه ماتو په لار کې یو غریب سړی د لاس نوړي سوزان سره بوزو او هغه باندې خوراک کو نو رب العالمین با موږ له ډبل اجر راکې دا ګوره په عبادتو کې اوچت عبادت د خود ډیرو مسلمانانو د سوت نشته رسول الله فرمایلی د روایت بخاری کې الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل والنهار وكالقائم الليل وكالصائم النهار كم یو انسان چې غریبانانو یتیمانانو د کندو پرورش کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا د سیده لکه چې په فلسطین کې د يهودو سره جنگيږي او یا چې روزانه د روزي نسی او یا د شپې تهجد کوي دومره اوچت عبادت لري او دا ګور صحیح روایت د بخاری د خصمن ډیر عوام هغه دي خبره د سوت نشته باید چې مونږه تاسو دې خبره ته متوجي شو کم غریبانان او مسکینان کونډه یتیمانان چې مونږ استاسو په معاشره کې دي باید چې هغه دا ټول رمضان د شي خوراک او کې څنګه خوراک چې هغه به د بخښنه باندې کو